بسم الله الرحمن الرحیم. د کابل نړیوال هوایي ډګر نوې د وتلو لاره پرانیستل شوه. د اسانتیاو رامنځته کول د مسافرو د تګ راتګ او د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په موخه د کابل نړیوال هوایي ډګر نوې د وتلو لاره نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په رسمي توګه پرانیستل شوه. په یادو مراسمو کې د کورنیو چارو وزارت یو شمېر لوړپوړو مسؤلینو د کابل نړیوال هوایي ډګر مشرتابه د امنیتي او خدماتي ادارو استازو ګډون درلود چې د پروژې د پرانیستې پر ارزښت یې اغېزمنې خبرې وکړې. د خروجي دروازې د افتتاح مراسم او دا ملت ته ولس ته او ټولو افغانانو ته یو نوی او یو ښه زیری ده چې آینده کې به کوم مسافر چې له میدان نه خارجېږي دغه لار او دغه مسیر به انتخابوي. الحمدلله د اسلامي امارات مشرانو همدارنګه د وزارت داخلي او سرحدي ریاست رهبري دغه لار د مسافرو د سهولتو د استراحت دپاره انتخاب کړې ده. آینده کې به انشاءالله د مونږه د ولس ملمانه که هغه خارجي ملمانه او که داخلي ملمانه وي او د ولس مسافر رونه په دې لاره باندې به تګ و راتګ کوي. نو دا یو نوی پړاو ده او یو نوی مسیر ده، یوه نوې دروازه ده چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې نن ورځ رسما افتتاح کیږي. یاده نوې لاره د تخنیکي معیارونو پر بنسټ طرحه او جوړه شوې ده چې د مسافرو او د هوایي شرکتونو اړوند ادارو لپاره به د تګ راتګ بهیر اسانه او منظم کړي. د دې لارې په فعالېدو سره به د هوایي ډګر د وتلو په برخه کې شته ستونزې تر ډېره هوارې او د خدماتو کیفیت به لوړ شي. مسؤلینو د خروجي لارې پرانیستل د کابل نړیوال هوایي ډګر د پرمختګ یو مهم ګام وباله او ویل چې دا پروژه به د ګڼې ګوڼې د کموالي او د وخت د سپما د مسافرو لپاره اسانتیاوې په رامنځته کولو کې مهم رول ولوبوي. هغوی ټینګار وکړ چې د مسافرو لپاره به خوندي، اسانه او معیاري خدمات وړاندې کول اړوند ادارو اساسي لومړیتوب وي. د یادونې وړ ده چې د کابل نړیوال هوایي ډګر امنیتي، ترانسپورټي او خدماتي چارې د لا ښه تنظیم په موخه د کورنیو چارو وزارت اړوند مسؤلین په دوامداره توګه د زیربنایي اصلاحاتو او پراختیايي پروژو د پلي کېدو هڅه کوي. فعلا مونږ دلته سرحدي پولیسي د میدان هوایي په خدمت کې او هموطنان کولای شي چې مونږ سره په سختو شرایطو کې مونږ سره اړیکه ونیسي او مونږ د خلکو خدمتګار یو. نو همیشه هم خدمت کړی اسلامي امارات، اوس به هم کوو، بیا به هم کوو، همیشه د خلکو په خدمت کې. د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د هیواد په مهمو ترانسپورتي مرکزونو کې په ځانګړي ډول هوایي ډګرونو کې د امنیتي نظم او عامه اسانتیاو د تامین لپاره به خپلې هڅې لا پسې پراخې کړي.